ملګرو موږ په خپل روزمره ژوندۍ کې ډیر کارونه کوو په کم کې چې څه کارونه موږ صحیح کوو خو څه کارونه پکې زموږ نه غلط هم کیږي او د هغې په باره کې موږ ته هډو پته نه لګي لکه زیات ټوت پیسټ استعمالول او د ډوډۍ خوړلو نه فوراً بعد اوبه څښل غوږونه په کاټن سواب یا په کیو ټیپ صفا کول او نور خو لا پرېږده خو مخ په زور زور سره مږل او صفا کول نو د داسې ډیرو کامن میسټیکو په باره کې موږ تاسو ته نن په دې ویډیو کې وایو نو ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ خو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول میسټیک نمبر 6 سلیپینګ جسټ افټر هیوینګ فود ملګرو په تاسو کې به ډیر خلک د ډوډۍ خوړلو نه فوراً بعد سملي یا بوده کیږي په اوسني وخت کې که خلکو ته څومره د بوده کېدو دپاره وویلی شي نو دومره د هغو دپاره کم وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د ډوډۍ خوړلو نه فوراً بعد د بوده کېدلو نه ستاسو په جسم ډیر خراب اثر پرېوځي په اصل کې کله چې تاسو د ډوډۍ خوړلو نه فوراً بعد سملی نو د دې نه خوراک خېټې ته د تلو په ځای په فوډ پایپ کې پاتې شي او کیلریز د بند کېدو په ځای په باډي کې پیډ جوړیږي د دې نه علاوه د سینې سوځېدل هارټ برن په خېټه کې درد او د خوب د نه راتلو پریشاني شروع کیږي او کله چې ستاسو د شپې صحیح خوب ونه شي نو تاسو بیا پوره ورځ کمزوري او لیزي فیل کوئ نو ملګرو د دې لپاره تاسو له د بوده کېدو نه 2 غنټې مهینه ډوډۍ خوړل پکار دي او د ډوډۍ خوړلو نه وروسته تاسو له لږ ګرځېدو هم پکار دي د کم نه چې ستاسو خوراک ډایجسټ کیږي میسټیک نمبر 5 کورینګ یور ماوث وذ یور هینډ وایل سنیزینګ اینڈ کفینګ تاسو به اکثر خلک په داسې ویلو اورېدلي وي چې د ټوخي یا د پرنجي په وخت همیشه خپل پیس پټول پکار دي خو آیا تاسو ته د پیس د پټولو صحیح طریقه معلومه ده ملګرو تاسو هیڅکله هم د ټوخي یا د پرنجي په وخت خپل پیس په خپلو لاسونو باندې مه کور کوئ په اصل کې ملګرو تاسو چې کله ټوخی یا پرنجی کوئ نو ډیر شی جمز تاسو د باډي نه وځي او کله چې تاسو په دې دوران کې خپل پیس په خپلو لاسونو باندې کور کوئ نو هغه هارمفول جمز تاسو په لاسونو باندې ونښلي هغه بیا ستاسو د لاسونو نه واپس تاسو جسم ته انټر کیږي نو د دې لپاره ملګرو تاسو له همیشه د ټوخي یا د پرنجي په وخت د خپلو لاسونو په ځای یو ټیشو پیپر استعمالول پکار دي کم چې بیا تاسو فوراً ډسپوز کړئ او یو پیر استعمال شوی ټیشو بار بار استعمالول نه دي پکار میسټیک نمبر 4 ډرینکینګ واټر جسټ افټر هیوینګ فود نن سبا خو خلک د ډوډۍ په دوران کې ډوډۍ کم خوري او اوبه زیات څښي خو ملګرو آیا تاسو د دې نه خبر یئ چې داسې کول ستاسو د ایمون سیستم او د ډایجسټیو سیستم دپاره ډیر خطرناک ثابتېدی شي راځئ موږ تاسو ته وایو په اصل کې د ډوډۍ خوړلو نه فوراً بعد اوبه څښل ستاسو په ډایجسټیو سیستم باندې ډیر خراب اثر پرېباسي په اصل کې کله چې تاسو خوراک خورئ نو د هغې نه فوراً بعد ستاسو په خېټه کې هایډروکلوراید او د هغې په شان نور هم اسیډ جوړیږي کوم چې د فوډ په ډایجسټ کولو کې مدد کوي او کله چې تاسو په دې دوران کې اوبه وڅښئ نو په دې اسیډ کې اوبه میلاوي شي د کم نه چې د اسیډ انټنسټي کمیږي او خوراک په پوره طریقه سره نه ډایجسټ کیږي د کم نه چې الټیمیټلی پوره ډایجسټیو سیستم خرابېږي نو ځکه خو تاسو له د ډوډۍ خوړلو نه فوراً بعد اوبه نه دي څښل پکار خو که تاسو غواړئ نو د روټۍ نه وروسته یو یا 2 غوټه کولی شئ خو د دې نه زیاتې اوبه څښل ستاسو دپاره خطرناکې ثابتېدی شي میسټیک نمبر 3 ټیکینګ ایکسس ټوت پیسټ آن ټوت برش ملګرو موږ ټولو ته داسې ښکارېږي چې څومره زیات ټوت پیسټ په برش باندې ولګو دومره به غاښونه صفا کیږي خو دا بالکل هم صحیح نه ده بلکې د دې نه خو تاسو ته الټه نقصان کیږي په اصل کې ملګرو د ټوت پیسټ د جوړولو دپاره د سوډیم کلوراید او د پروفایلین ګلایکول په شان د کیمیکل استعمال کیږي او دا هغه کیمیکل دی د کم د وجې نه چې په ټوت پیسټ کې زګ جوړیږي خو آیا تاسو د دې نه خبر یئ چې د سوډیم کلوراید استعمال د منګکانو د مړه کولو په دوایي کې هم کیږي او کنه دا بالکل رښتیا دي نو تاسو په خپله سوچ کولی شئ چې زیات ټوت پیسټ لګول ستاسو په غاښونو باندې څومره خراب اثر پرېباسي د زیات پیسټ لګولو نه غاښونه د صفا کېدو په ځای کمزوري کیږي او دا ستاسو وری هم کمزوري کوي د دې لپاره تاسو همیشه پی سایز یعنی د مټر د دانې په برابر پیسټ استعمالوئ او د دې نه علاوه تاسو لا په ورځ کې 2 پیرې برش کول پکار دي یو سهار او یو چې کله تاسو د ماښام ډوډۍ وخورئ د هغې نه بعد د دې لپاره چې ستاسو د خولې صفایي مینټین وساتلی شي میسټیک نمبر 2 یوزینګ کاټن سواب کیو ټیپس ټو کلین د انساید اف یور ایرز د غوږونو د صفا کولو دپاره د کاټن سواب او د کیو ټیپس په شان ټول استعمالول عامه خبره ده خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د دې شیزونو استعمال ستاسو د غوږونو دپاره ډیر خطرناک ثابتېدی شي غوږونه زموږ په 5 سینس ارګن کې یو ارګن دی کوم چې د جسم ډیره نازکه حصه ده په اصل کې ملګرو د غوږ انر کیویټي ډیره نازکه وي کوم چې د کاټن سواب او د کیو ټیپس په شان 13 شیزونه ډیمیج کولی شي د دې نه علاوه د غوږ ډکې په اصل کې ویکس غوږ ته دننه بوځي د کوم نه چې الټیمیټلی د ایرډرمز د ډیمیج کېدو چانسز سیوا شي او بیا تاسو خپل د اورېدو طاقت بیللی شئ د دې لپاره که تاسو خپل غوږونه صفا کول هم غواړئ نو په دې ټولز باندې تاسو د خپل غوږ بهرنۍ حصه صفا کولی شئ او د غوږ دننه ډیپ صفایي خو تاسو له د یو پروفیشنل ډاکټر نه کول پکار دي یا که تاسو خپل غوږونه په خپله صفا کول غواړئ نو د دې نه مینه د غوږونو د صفا کولو په ټولو انسټرکشن ځان ښه پوه کړئ د دې لپاره چې تاسو ته څه نقصان در ونه رسي میسټیک نمبر 1
cleaning pace in the wrong way. ملګرو د هر کار د کولو دپاره یو طریقه وي، هغه که په ښه طریقه سره رایټینګ کول وي یا خپل مخ صفا کول وي. نو ملګرو آیا تاسو ته د خپل مخ په صحیح طریقه سره د صفا کولو پته ده؟ راځئ مونږ تاسو ته وایو. تاسو له هیڅ کله خپل مخ په زور باندې مګل او صفا کول نه دي پکار. د پیس سکین د باډي د سکین نه زیات سنسیټیو او نری وي، او کله چې دا سنسیټیو سکین تاسو مګئ نو د دې نه د سکین سیلز د مړه کېدو چانسز سیوا کیږي او د کم رزلټ چې بیا ډل او رف سکین یې. نو د دې لپاره تاسو له همیشه خپل سکین ډیپ کوی او صفا کوی. په داسې کولو سره په سکین باندې ریشز نه راځي او نه په رینکلز راځي. ملګرو که دا وړې خبرې تاسو په خپل ذهن کې کېښودې نو تاسو به خپل پیس بهتر کړئ. ملګرو که دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.